خاوره مې زر خوټ کوي غرونه زمرودو نه ډک په دې شتمن وطن کې موړ نشوم نه هر ګرځما زما ګیس بجلی نه د پنجاب خلک مزې یخلي زه له تیارو سره په جنګ یم او تر ګرځما دا به تر څو پورې مزدور ابن مزدور یم زه د تا د لاسه به تر کومه در په در ګرځما ته تور کافر یې هم وینځلی د زمزم په اوبو زه په دې خپلې جنتي خاورې کافر ګرځما په داسې حال کې راته وایې چې ته غږ مه کوه دا یو مختصر نظم درته وړاندې کوم خو توجه مو غواړم ځکه چې نظم چې تسلسلي چې یوې کړۍ نه د توجه بدله شي بیا مقصد ضایع شي نظم دا عنوان د حالات حاضره د موجوده حالات چې دي زه به تر څو په سر الزام د غلامۍ ګرځوم زه به تر څو په سر الزام د غلامۍ ګرځوم ته به تر څو پورې قاتل د ازادي زما زه به تر څو درته سوالونه منتونه کوم ته به تر څو پورې واکمن د زندګي زما زه به تر څو د ازادۍ چغې وهم په سړک ته به تر څو پورې سبب د غلامۍ زما موږ په سرو وینو ابیاري د سرو ګلونو کوو ته به تر څو پورې قاتل د پسرلي زما په داسې حال کې راته وایې چې ته غږ مه کوه او خاوره مې زر خوټ کوي غرونه زمرودو نه ډک خاوره مې زر خوټ کوي غرونه زمرودو نه ډک په دې شتمن وطن کې موړ نشوم نه هر ګرځما زما ګیس بجلی نه د پنجاب خلک مزې یخلي زه له تیارو سره په جنګ یم او تر ګرځما دا به تر څو پورې مزدور ابن مزدور یم زه د تا د لاسه به تر کومه در په در ګرځما ته تور کافر یې هم وینځلی د زمزم په اوبو زه په دې خپلې جنتي خاورې کافر ګرځما په داسې حال کې راته وایې چې ته غږ مه کوه مننه خاوره مې زر خوټ کوي غرونه زمرودو نه ډک په دې شتمن وطن کې موړ نشوم نه هر ګرځما زما ګیس بجلی نه د پنجاب خلک مزې یخلي زه له تیارو سره په جنګ یم او تر ګرځما دا به تر څو پورې مزدور ابن مزدور یم زه د تا د لاسه به تر کومه در په در ګرځما ته تور کافر یې هم وینځلی د زمزم په اوبو زه په دې خپلې جنتي خاوره کافر ګرځما په داسې حال کې راته وایې چې ته غږ مه کوه او زما د خاورې وسایل دې په پنجاب وخوړل زما د خاورې وسایل دې په پنجاب وخوړل خود به زما ناجانه کام پورې نخرې کوې ته د خپل لاهور هیره منډۍ ته دې نظر نه اوړي سله تو هند مې د جومات او مدرسې کوې ته دا حقیقت دی حسین مر په ګوته مه پټوه ته به تر څو پورې زما په سر مزې کوې ته زه پښتون یم له مرحت نه مې ګټلی ته ما مسلمان کړلی اوس ما ته مسلې کوې ته په داسې حال کې راته وایې چې ته غږ مه کوه مننه او زما د کام د مستقبل او د کلتور قاتله زما د کام د مستقبل او د کلتور قاتله زه به له تانه د ذریعه حساب غواړم زما د خاورې وسایلو ته سندونه وایې زه به د هرې پسمانګۍ درنه جواب غواړم ته دې زما په وسایلو تلې شونه کوې زه د خیرونه تل په خاوره د پنجاب غواړم او د سمندر په تل کې پروت یم او مرم له تندې زه لیونی په منډه منډه یم سراب غواړم هغه پخوا ټول الزامونه فرسوده وګڼه دا ځل به ځان لره په نوي رنګ خطاب غواړم په داسې حال کې راته وایې چې ته غږ مه کوه مننه هو وخت به راځي د هرې پیښې به پوښتنه کوم علیل صاحب وخت به راځي د هرې پیښې به پوښتنه کوم زه به د کام د قاتلانو نه حساب غواړم زما ولس د سر قاتل دی زما ګل د پټکي زه په پردو کوڅو هغه خانه خراب غواړم او تا مجبور کړي چې په لاسو کې ټوپک ورکوې زه خو زلمو لاس کې قلم غواړم کتاب غواړم او ته مغربي تهذیب پلو کې ګرځوه در سره زه به درنو پښتنو پیغلو له ایجاب غواړم په داسې حال کې راته وایې چې ته غږ مه کوه او آخري بنده انوره مړه شوله ابۍ ته به یې پرېکه شوله انوره مړه شوله ابۍ ته به یې پرېکه شوله موږ وا بس ترې جوړه کړې د کشمیر مسله
خپل په جیب کې چې بلا بلا بتان ګرځوي فتواګر موږ د پاره چې اړي د تصویر مسله خپل خوژون او حرکات لازم ملزوم غړي خو مشترا مختکان دي د تقدیر مسله د خپل خېټه جهنم راته ټول وسپړ شیخ راته حل نکړه منصور او د نوسیر مسله شیخ راته حل نکړه نوسیر او د منصور مسله ډیره مننه